حضرت ابو عثمان رضی الله عنه فرمایي چې زه حضرت سلمان رضی الله عنه سره د یو اونی لاندې وم. هغه د هغې اونی اوچه څانګه ونیوله او وی سندله چې په دې سره د هغې پاڼې وغورځېدلې. بیا یې ما ته وفرمیل چې ای ابو عثمانه تا ما نه دا تپوس ونه کړو چې ما دا ولې وکړل. ما وویل وښایئ ولې دې وکړل. هغوی وفرمایل چې زه یو ځل د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره د یوې اونې لاندې وم. نبي علیه السلام هم د هغې اونې اوچه څانګه ونیوله دغسې یې وکړو چې په هغې د هغې څانګې پاڼې وغورځېدلې. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو چې سلمانه تپوس نه کوي چې ما داسې ولې وکړل. ما عرض وکړو چې وښایئ ولې مو وکړل. نبي علیه السلام ارشاد وفرمایو چې کله مسلمان په ښه شان سره اودس وکړي بیا 5 منځونه وکړي نو د هغه ګناهونه د هغه نه داسې ودوړېږي لکه څنګه چې دا پاڼې ودوړېدې. بیا نبی علیه السلام د قرآن شریف آیت اقیم الصلاة طرفی النهار تلاوت وفرمایو چې د هغې ترجمه دا ده چې قایم کړه مونځ د ورځې په دواړو سرونو کې او د شپې په څه حصه کې. بېشکه نیکۍ لري ګناهونه دا نصیحت ده نصیحت منونکو دپاره. حضرت سلمان رضی الله عنه چې کوم عمل اخودلو دا د اصحابو کرامو د نبی علیه السلام سره د عشق یو ادنا مثال دی. کله چې د چا سره د چا عشق شي نو د هغه هره یو ادای خوښه وي او دغسې هر کار کول یې زړه غواړي څنګه چې محبوب په کولو لیدلی وي. کومو خلکو چې د محبت مزه څکلي وي هغوی د دې حقیقت نه په ښه شان خبر دي.